حدیث کې راغلی دی چا چې آیت الکرسی ولوستله د الله لا اله الا هو الحي القيوم یو آیات دی هغه لا اکراه ورسره نشته دی ډېر مسلمانان هغه وایي دغه چې چا ولسته د پریوتو نه مخکې نسبه کېږي لن یزال علیک من الله حافظ په دغه انسان باندې به یو ملائک حافظ د حفاظت دپاره الله رالیږي دویمه فایده ولا یقربک شیطان شیطان هم درته نشي رارسېدلی حتی تصبح تر سبا پورې دا څونه اسان عمل دی عزتمندو دا مخکې یو حدیث کې مونږ ویلي چې بعضې اعمال داسې شته چې ملائک الله د انسان حفاظت دپاره رالیږي او دا کول پکار دی ګوره دا د ملائک تاسو سوچ کوئ دا ستا حفاظت دپاره ولاړ وي نو هېڅوک هم تا ته نشي به رسېدلی اسانه عمل دی او دې وخت کې انسان ډېر په حاجت کې وي حفاظت دپاره ځکه که ته یخي یو څوک دفاع کولی شي تللی شي تا ته یو ځای کې خطر دی دا چې ته ودی خلاص تا نه هر څه تللی دي تا منې هر څه هغه میږی هم تا ته ضرر رسولی شي میږی لیکن ملائک ستا حفاظت ته ولاړي ډېر کله د انسان خوله کولاوي سترګې کولاوي څه ورته نشي راتللی الله پاک انسان ته ملائک رالیږي نه دا ویل کول پکار دی عزتمندو په دې باندې نر او ښځه یوازې نارینه نه بلکې زنانه هم هغې ته پکار ده دا ووایي